که یو سړی د امام سره مونځ کوي او د مانځه په منځ کې د دې اودس مات شو، نو هغه د جومات نه ووځي، د چا سره د خبرې اترې نه کوي، د خپل اودس دې وکړي او بیا دې راشي د امام سره د په مانځه کې شامل شي، د خپل مونځ د امام سره پوره کړي. د کم ځای نه چې مونځ پاتې شوی د هغه ځای نه دې دا د خپل مونځ پوره کړي. مثلا ته راغلی د امام سره ودرېدلې په جمع کې، یو رکعت دی چې امام سره وکړه، تا ته عذر پیښ شو، نو لاشه خپل اودس وکړه. که ته راغلی امام لا بل رکعت نه دی کړی، نو دې ځای نه شامل شه، ټول لمونځ د امام سره پوره کړه. او که ته راغلی چې یو رکعت تا نه تیر دی، نو امام سره اقتدا وکړه، امام پسې خپل مونځ وکړه، هغه یو رکعت چې ستا نه فوت شوی د هغه په آخر کې بیا قضایي راوړه. او که مسله داسې وه چې تا امام پسې اقتدا وکړه، 2 رکعته د امام پسې وکړه، خو تا ته په مانځه کې عذر پیښ شه، لاړې اوداسه ته تر څو چې بیرته راتلې د ستا نه مونځ فوت شوی، امام جمع خلاصه کړې، نو هغه 2 رکعته چې تا نه امام کړي اوس به په هغه خپل مانځه باندې درېږې، 2 رکعته چې درنه تیر شوي امام کړي هغه 2 رکعته به کوې، ځکه هغه 2 رکعته تا مخکې ادا کړي. دا خو مسله د مقتدي وه. او که چیرته امام په مانځه کې بې اودسه شي، نو هغه ته پکار دی چې په خپل ځای باندې بل څوک امام کړي، یعنی هغه به خلیفه ودرئ، خپله به لاړ شي د اوداسه لپاره. او شرعي مسله هم دا ده چې امام پسې نږدې د هغه کسان ودرېږي چې هغه په مانځه باندې پوهیږي، ځکه کیدای شي چې امام ته په مانځه کې څه عذر پیښ شي، نو امام به ځان لپاره خلیفه نیسي، څوک به مخکې کوي محراب ته. او که ته داسې کوتک هغه پسې ولاړې چې په مانځه نه پوهیږي، نو دا خو بیا بده خبر ده. نو اول صف کې او امام پسې متصل باید هغه کسان ودرېږي چې هغه اقلا د مانځه په امامت باندې د مانځه په مسایلو باندې پوه شي. نو چې کله امام بې اودسه شي په مانځه کې 1 رکعت 2 رکعته یې کړي، نو امام دې مخ را وګرځئ، بل څوک دې مخکې کړي، د خپل ځای کې دې ودرئ او دا دې لاړ شي اوداسه لپاره. نو امام چې کله اودس وکړي بیرته دې راشي په جمع کې دې شامل شي. که کم رکعت دې نه تیر نه و، خو خپل مانځه ته دې ادامه ورکړي، په آخر کې دې سلام وګرځئ. او که د امام نه رکعت تیر و، مثلا امام 1 رکعت مونځ وکړه، په دې منځ کې دا بې اودسه شو، بل څوک یې محراب کې ودرول چې هغه جمع ورکړي، لاړه اوداسه لپاره، چې اوداسه لپاره لاړه، بیرته چې څو راته 1 رکعت یې تیر و، نو څومره مونځ چې اوس د امام پسې ومونده دا دې وکړي، هغه 1 رکعت چې تیر دی د هغه دې په آخر کې قضایي راوړي، بیا دې سلام وګرځئ. او امام چې کله بیرته راشي، هغه سړی چې دې مخکې کړی په محراب کې، هغه دې بیا د ځای نه وروسته کوي، پرېږدي چې ټول مونځ نور هغه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، د لاحق مسلې ډیرې باریکې دي. د دې وجې نه کوم خلک چې د لاحق مسئله باندې په سالمه توګه خبر نه وي او په هغه باندې پوه نه وي، هغوی د خپل مونځ مات کړي او بیا دې د خپل مونځ د سره وکړي. نو که په مانځه کې څوک لیونی شه، بېهوشه شه، یا په هغه باندې بېهوشي راغله، یا د غسل ضرورت پیښه، نو دې صورت کې مونځ فاسد دی، د مانځه اعاده 2یم ځل په دې باندې لازمه ده.